د اسلام د راوړلو نه پس د شرک نه پس د ټولو نه عظیمه ګناه دا مونځ پرې خوستل دي، د ټولو نه غټه ګناه دا مونځ پرې خوستل دي. دا وجه د امام ذهبي رحمه الله فالکبائر کې په 4 نمبر ذکر کړی ده چې یاره دا دومره لویه ګناه ده چې د شرک نه پس د ټولو نه غټه ګناه دا مونځ پرې خوستل دي. زما محترمو که یو انسان شریعت کې د دې په باره کې واوري دا به هیڅکله مونځ پرې نه ږدي. د مونځ نه کوونکي په باره کې د علماو اقوالو ته چې سړی وګوري، امام ابو حنیفه رحمه الله وی دا انسان به جیل ته ورچولی کېږي، دا به په جیل کې پروت وي تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې د مونځ نه یې شروع کړی، یعنې دا به په جیل کې تر دې وخته پورې چې مرګ ورته راشي. امام شافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله هغوی وی دې باندې به حد قایمیږي، دا به قتلولی کېږي، دا به وجلی کېږي. نور مسلمان دی خو دا دومره غټه ګناه کوي، دومره عظیمه ګناه کوي، دومره لویه ګناه کوي چې دا د ده قابل دی چې اسلامي حکومت یې دا قتل کړي، په ده باندې حد نافظ کړي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي دغه انسان کافر هم دی، د قتل لایق هم دی، د مسلمانانو په مقبره کې به نه دفن کېږي. دا دومره منحوس انسان دی چې د مسلمانانو د مقبرې نه لرې وساتئ، هلته مه دفن کوئ. په دغه انسان به جنازه نه کېږي، د ده ذبیحه حرامه ده. په قربانۍ کې که د ځان سره شریک که خپله قرباني هم تباه کې، دی انسان له به خور او لور نه ورکې. زما محترمو دا سخت او دا ګران قیودات چې دی علماو لګولي داسې نه دي. یو طرف ته چې احادیثو ته وګوریم دا حقیقت دی، دا دومره عظیمه ګناه ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة. د انسان د کفر او د شرک ترمنځ صرف مونځ پرې خوستل دي. بس دا چې مونځ پرېږدي دا په دې کافر کېږي، مشرک کېږي.